صورت چې بیا دی دا بیا د عصر په نامه یادېږي. عصر چې دی دا درې ترجمې لري. دا د مازدیګر ټیم ته هم ویل کېږي، د مازدیګر لمانځه ته هم عصر ویل کېږي، دا ټوله زمانه یې ته هم عصر ویل کېږي. دلته یې ښه ترجمه چې د عصر په معنا سره د زمانې دی، د تاریخ دی. د هغه وجه دا ده چې الله عز وجل چې په کوم شي قسم اخلي په هغه جواب د قسم او د دغه ترمنځ یو تړاو مناسبت سره، نو په دغه کې ښه تړاو ورسره ښه مناسبت شته. نو هغه صورت معنا چې په هغه کې د عصر نوم راغلی دی، د زمانې نوم راغلی دی. دا مکي دی، په مکه کې نازل شوی دی، 3 آیاتونه لري. د مضمون په لحاظ باندې چې دی د ما قبل سره ربط لري، هغه دا دی چې انسان باید خپل عمر ضایع نه کړي، د خپل عمر څخه کار واخلي د دین په باره کې. نو دا هم په مهمو مسلو کې سوله چې انسان د عمر د ضیاع څخه ځان وساتي. عمر چې په کفر کې تېری ضایع دی، نو د هغه څخه به ځان ساتي. نو دغه مسله په دې ځای کې چشکي راپورته کوي چې د عمر اهمیت. نو الله عز وجل وایي دا ترجمه د مخه بسم الله شروع کوم بسم په نام سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر، الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا پر مسلمان نه پر کافر. والعصر الله وایي قسم په مازدیګر، ځینې تفاسیر وایي. نو اصلي ترجمه خو موږ دا ده چې والعصر قسم په زمانه، قسم په دې ټوله تاریخ. د چیش باندې قسم چې ان الانسان لفی خسرین، بېشکه انسان چې دی لفی خسرین دی په تاوان کې. انسان واقعي تاوان دی. خسر هغه تاوان ته ویل کېږي چې د انسان سرمایه او ګټه ګرده د لاسه وځي. یو سړی تجارت کوي، د مثال په طور داسې مثال یې ورکړی، باره ولاړ سي وایي یاره اوس دوبی دی 1200 خیر رانیسي. نو دی چې په یخي 1000 روپۍ بندې کړي خو باید مازدیګر ته نو خو یې 1500 خو سي، مګر هغه د یو ګراک نه کېږي، ده کرا ویلېږي خلاص شو. یا خلک داسې تاواني سوی ګرده ورځ معبس وله سر یې جوړ کړی، یعنې خو د دغه سرمایه هم لاړه یخی خو نو بره اوبه به بهېدلې په مځکه کې جذب شي، بره دلته د کومې خاص دغه ته خاسر ویل کېږي. نو انسان دغسې خاسر دی، ولې د ده عمر د ده سرمایه ده. دی چې د هره سا کاږ واکې یو لوټ مصرفوي، لکه سړي چې بستا نیولي یوه دانه لسۍ ځینې مصرفوي غورځي. نو دا موږ ته الله پاک یو سرمایه کوټه کړله 80 کاله عمر، شپې ورځې ساعات. هره سا واکې ته چې کوې واکې د هغه بسکې څخه یو لوټ اخلې مصرفوي. دا ژوند نو موت نه دی روان، واکې په لسیانو روان دی، په سلیانو روان دی. هره سا تا ته څونه قیمت لري. قیمت اوس موږ ته نه معلومېږي، خو وړیا د قیمت هغه سړي ته معلومېږي چې اپریشن شي، د ډاکټر تر چړې لاندې شي، برای ستا پر اپریشن څو ولګېږي، برای 15 لکه کال دایر. انو 15 لکه کال دایر خو معلومداره ده سا ده ته درځري مهمه وه، ډاکټر نو بل څه کار کوي چې دا زما سا به چا اوسې راڅونه اوسې ختمه نه شي. نو د هره سا لکه لوټ دا رقم دی. نو الله عز وجل انسان په خسر کې دی که د دغه ساو څخه کار وانخیستي، او که کوم چا دا سا وکښې سا یې پر دین باندې تمامه شوله، نو هغه دې ګټه یې کړې ده. نو د مثال په طور سا یې په زرې ارزېدله، خو د جنت نعمت یې په وګټي نو خو هغه په 10 لکه ارزي، په 1000 لکه ارزي. نو ګټه یې کړې ده دې سړي. او چې هغه یې م ونه کړه سرمایه هم برهم شو، برباد شول، اخلاص چې مړ شو شی لا نسته، عمر یې هم تمام، شی یې هم ګټه نه ده کړې، هغه ته پس انداز نه لري. نو ان الانسان، بېشکه انسان لفي خسر، دی په ډېر لوی تاوان کې دی. الا الذين، مگر نه هغه کسان دا په تاوان کې نه دي، آمنو چې ایمان راوړي. اول چې تصدیق دی ولري پر مؤمن به شیانو باندې، یوازې ایمان لا نه، وعاملو الصالحات، او عمل د نیکۍ هم کړی. داسې نه چې یوازې ایمان لري بس، دا چې دی سیدې ایمان خو چې دی منجي دی، خلاصونکی دی د اوره څخه، یعنې د ابدي اوره څخه. ایمان خو انسان ته چې نجات ورکوي ابدالآباد په دوزخ کې نه دی. دا خو نه معنا چې دی مطلقا منجي دی چې ګر سره به دوزخ ته نه ورلوېږي. نو چې انسان د تاوانه ځان خلاصوي، چې د دوزخه ګر سره ځان خلاص کړي، ایمان هم غواړي، عمل صالح هم غواړي. وایي د ایمان مثال داسې دی لکه کلي، په حدیث شریف کې راځي. نو کلي تاجدلې چې غاښونه نه لري، نو کلي چې غاښونه به خامخا لري. نو چې یو سړی فقط په توحید باندې لکه دغه اوس زمانه کې د وهابیان دي، دوی پر یوه ګناه لب نه کوي، بس چې موحد شوی به الله خلاص سرمایه بابا، نو هغه غاښونه یې څه شول. خو کلي خو غاښونه هم غواړي. نو خو دا غاښونه دغه پنج بنا چې الله پاک موږ ته راښولي د اسلام بنا وي، دغه ګرده غاښونه دي د دې کلي دپاره غواړي د اسلام د احکام. نو دلته چې دی الا الذين، مگر نه هغه کسان آمنو چې ایمان والا دي، وعملوا الصالحات، او عمل د نیکۍ هم کړي. دا دوه جزه، وتواصوا بالحق، او دی یو تر بله وصیت کړي بالحق، په حق سره. معنا که زه په حق نه پوهېږم ته ما ته حق خبره وښیې، وتواصوا یو تر بله وصیت، خو بل بیا په تا کې غلطېده، نو هغه بیا زه درښیم. وایي مؤمن د مؤمن هنداره ده. مؤمن د مؤمن هنداره څه معنا؟ اوس که زموږ مخ موږ غواړو چې معلوم یې کړو چې اوس خیرن سوی دی که نه دی، نو هنداره ونسو زموږ د مخ انعکاس کوي.
نو مؤمن و هغه بل مؤمن ته د ده د غلطیو انعکاس وکړي چې دغه شیان خو ته نه پوهېږې مګر دا په تا کې چې ستا سره ښه نه ایسي دا شیان، نو هغه مؤمن درته د هندارې کار ورکړي. او که دی هغه ته هغه لا باټ پسې ورکړي چې یاره ته خو نو خاص د جنت ټیکهدار یې ده څه نوره دغه ورکه شي، نو خو دته خپل عیبونه نه څه معلوم چې اصلاح یې کړي، نو خو هغه د هندارې کار یې نه کوي ورته اجرا. نو دلته وتواصوا یو تر بله وصیت سره کړي بالحق په حق سره، دا یې دریم کار. وتواصوا بالصبر، او بل یو تر بله وصیت کړي بالصبر په صبر سره. خو درې مشکلات انسان لري. عبادت په خپل ځان کې یو تکلیف دی، پر انسان یو بوج دی پروت دی، نو دا خو انسان زغمای نشي. دا بل ورته وایي بابا دا عبادت چې کوې دا زموږ ورستسې وظیفه ده، وصیت په صبر وکړي ځان پکښې ټینګ کړه. یا د مثال په طور د مصائب دي، نو غمونه دي، دا غمو کې د انسان څه ګاګې بې طاقتي کېږي، ګاګې حتی د شکایت ورسېږي چې د الله عز وجل څه اوس غواړي چې شکایت وکړي. نو وصیت په صبر ورته کوي چې په غم کې صبر کوه، دا چې دی بیا بدلې الله تعالی درکوي، ثوابونه یې درکوي. نو یا معاصي دي، خوندونه پکښې کوي، په هره ګناه کې هغه رقم خوندونه سته، نو باره چې سړی ځان ځینې راګرځي خو هم زحمت پر تېرېږي، نو ته به وصیت په صبر کوې. نو صبر دا درې قسمه سو: صبر پر طاعت، صبر پر مصیبت، صبر د معصیت څخه. نو دی یو تر بله وصیت کې دغه درې سره قسمه صبر یې په کار اچولي. معنا زه تا ته وایم چې پر طاعت به صبر کوې، د ګناه څه به صبر کوې، پر غمو به صبر کوې، شکایت به نه کوې. ته بیا ماته په دغسې مواقعو کې چې هغه ځای راځي پر خپله مرحله باندې هغه وصیت په کار اچوې. نو څلور جزه دا نسخه د نجات الاخلاصون. سړی چې د تاوانه ځان خلاصوي، الله خو ویل چې قسم مې دې په زمانه په ګرده تاریخ مې دې قسم چې دا دنیا پیدا شوې ده، بیا تر اوسه دې ته تاریخ و عصر وایي. په دې قسم پر کومه خبره چې انسان بیخي په لوی تاوان کې دی، یاره د داسې تاوانه سره متوجه دی، مخامخ دی چې سرمایه یې ځګر سره ګټه خو پرېږده چې پرېږده، مګر یو سړي ګټه کړې د هغه تاواني نه دی. هغه کوم سړی چې دغه څلور جزه پکښې کې دا ګواکې یوه نسخه ده، طبیب چې نسخه جوړوي بره وایي څو جزه ده دا نسخه: سپرکۍ جلای، ګلګلاب جلای، خواږه ورنې جلای، ایرړی جلای. دا نسخه نه بیا اجزا لري، مرکبه یې بره د اواز نه جوړېږي. نو دلته م الله عز وجل د خلاصون د ګټې د هغه یو نسخه موږ ته تیار کړه. هغه نسخه کې ایمان شته چې ایمان یې راوړي، مؤمن به شیان چې دي، بل عمل صالح شته، دا یې دویم جز دی، بل وصیت په حق دی چې په حق به مؤمنان یو تر بله وصیت سره کوي، او بل وصیت په صبر سره دی چې یو تر بله به په دغه مواقعو کې د طاعاتو د معاصیو څخه او دغه رقم پر مصیباتو باندې دغه وصیت به یو تر بله سره کوي. دغه کار که مؤمنان خپل کړي بس دا کامیابه شول، یو د تاوانه څخه ځان خلاص کړي. نو د دغه صورت مضمون چې دی هغه دا دی چې د عمر د ضیاع څخه چې دا خسران دی، د هغه څه سړی ځان وساتي، هغه وخت چې دغه څلور کار یې وکړه د عمر د خسران خلاص شو. نو دا هم یو مهمه مسله او دغه چې انسان د خپل عمر ارزش وکړي. واخر دعوانا الحمد